جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر هغه پیاله پښیمانه دی چې د دوی د استخباراتو مشر په سرینا هوټل کې پورته کړې وله موږ خو دا 4 کاله دغه چیغې وهلې ما ویل پر دا پیاله به تاسو پښیمانه کیږئ اوس هم وایو اسحاق ډار صاحب ستا یې کور آباد چې تا لږ تر لږه دا درک کړله او خپل پارلمان ته دې دا خبره وکړله چې بیا به دا غلطي نه تکراروئ خو که چیرې تاسو فکر وکړئ تاسو همدا اوس دغه غلطۍ بیا تکراروئ په 2 دلیله باندې یوه مو په تبلیغاتي جګړه کې دا ویلي دي چې امیر خان متقي تاسو ته 6 ځله زنګ وهلی زه دا منم تاسو ته به سکرتر 6 ځلې حال درکړی وي چې امیر خان متقي زنګ وهلی دی خو تر کومه بریده پورې زه د طالبانو نظام پیژنم یا په افغانستان کې چې کوم موجوده نظام دی دا د یو داسې واکمنې کړۍ تر څار او واک لاندې دی چې هیڅوک یې ځان ته شور نشي ورکولی حتی رسمي ویاند یې د هغې کړۍ د اجازې پرته یو ټکی نشي ویلی تاسو به لیدلي په دا اوس ټوله جګړه کې یو طالب چارواکي هم خوله نه کړه خلاصه چې څه ووایي ځکه دوی ته ویل شوي وو چې دا کار د ویاند ذبیح الله مجاهد دی او هغه به دا کار کوي نو دا ممکنه نه ده چې امیر خان متقي د 6 واره تاسو ته زنګ وهلی دا ممکنه ده چې تاسو ته ستاسو سکرتر 6 ځله ویلي وي چې امیر خان متقي زنګ وهلی دی او تاسو د غرور پر نیلي سپاره واست د غرور له نیلي اوس راکښته سوي یاستئ ورس هم دا خبره چې تاسو په پارلمان کې وکړله د خپل پوځ مشر ته یې وکړه د خپلو استخباراتو مشر ته یې وکړه ورته موږ چې اوس هم څه کوو غلط روان یو تاسو اوس بیا هڅه شروع کړې ده چې د طالبانو نظام ړنګ کړئ ګورئ زه یو جمهوریت پال یم زه د جمهوریت پلوی یم اما زه دا وایم چې همدغه نظام دې پاتې شي د افغانانو دپاره همدا نظام هم صحیح دی موږ او طالبان به سره جوړ سو تیر 20 کاله هم موږ هم دا خبره کوله ما دا خبره کوله نورو افغانانو په زرهاو په لکاو په میلیونهاو افغانانو دا خبره کوله چې پاکستانیانو له موږ لاس وکاږي موږ طالبان سره جوړیږو د باروتو په دې کوټه باندې بازی ما کوي اوس هم درته وایو د افغانستان د اوسني نظام د ړنګولو کوشش ما کوي دا د باروتو کوټه د کرانګ سو نه یوازې دا تاسو خو به تباه کیږئ او بربادیږئ به دا خبره کلیر ده پاتې سو د افغانانو خبره افغانان خو د نظامونو په ړنګولو هم عادت دي 4 کاله وړاندې نظام ړنګ سو افغانان خو په جنګ جګړو هم عادت دي افغانانو ته به څه ورپېښ شي افغانانو باندې به بیا یوه څپه راشي اما تاسو نه بچ کیږئ اوس هم موږ ډېر ښه خلک یو ستاسو غم اخیستی یو البته هغه جګړه چې تاسو یې لټوئ په سیمه کې هغه اور ته چې تاسو هغو باروتو ته چې تاسو اور ورکوئ دا د نړۍ د ډېرو سترو ځواکونو ارمان دی چې دا سیمه بې ثباته کړي که دا ځل افغانستان بې ثباته کېدی که دا ځل د افغانستان اوسنۍ واکمني ړنګېدله دا به په سیمه کې ډېره خونړۍ بې ثباتي رامنځته کړي د دې څپې څخه به بیا هیڅوک خوندي نه وي خاص کر زموږ همسایګان خاص کر زموږ ګاونډیان پر موږ راڅرخېدلي هېوادونه دا خو به ډیر زیات خوش سي نو اسحاق ډار صاحب ستا یې کور آباد موږ به دا وایو چې موږ پرېږدئ سوله مو پرېږدئ موږ پرېږدئ له طالبه سره موږ خړه پرېږدئ موږ علاقې ستاسو په لاس موږ که د افغانستان څخه سبا نیویارک جوړېږي خدای تعالی دې نه ځینې جوړوي خو تاسې لاس راسه وکاږئ او که نه کاږئ هم موږ دا نه وایو موږ به ډېر لږ تاوان کوو تاوان به تاسو کوئ نو د مذاکراتو څپه ده د مذاکراتو په څپه کې به ډېرې خبرې نه کوو یوازې به پر دې باندې فوکس کوو چې د افغانستان دا مذاکرات کامیاب دا مذاکرات ځکه کامیاب شي دوستانو دا خبره یاد تر سره ساتئ دې مذاکراتو ته افغان لوري له یوه ډېره نوي وړاندیزه سره ځي هغه معلومات چې ماته مشرانو طالب چارواکو راکړي دي افغان لوري دا وار له ډېرو نویو وړاندیزونو سره روان دی او دا نوي وړاندیزونه د سیمې او د پاکستان ډېر په خیر موږ خو به هر حال موږ خو په خیر دي د سیمې او د پاکستان ډېر په خیر دي که پاکستان له هوشه کار واخیست نو کیدای سي د دوی ستونزه د همیش دپاره حل سي او که له جوشه کار واخیستی بیا نو څنګه یو متل دی نسم ویلی بس خدای مو شاده باد او بریالي لره بیا هم دا وایو چې اسحاق ډار صاحب د چای څښلو وخت اوس دی اسحاق ډار صاحب اوس د چای څښلو وخت دی داسې وخت به راځي چای به په اسلام آباد کې سره څښو چای به په کوټه کې سره څښو چای به په پېښور کې سره څښو که ژوند نو ګورې نیت مې بد نه دی چای سره څښو نو وبګوره چې څه کېږي خو که پاکستان له هوشه کار وانخیست له جوشه یې کار واخیست نو بیا به ډېر چای وڅښلی سي دا دمګړی د اسحاق ډار که څه پاکستاني سیاستوال دی په پاکستاني سیاستوالو قطعا بروسه نه ده پکار خو دا یوه خبره بیا هم په ایمانداري کړې ده چې ډېره غلطي ځینې سوې ده بیا باید تکرار نه کړي نو ژوند شاده باد او بریالي اوسئ د داسې افغانستان په هیله
چې مخالفین یې هم په یوه سترګې ژاړي په بله خاندي. خدای مو شاد لره. آباد اوسئ.